خبر د ازادۍ جبهې په بغلان کې د دوو طالبانو د وژلو او یوه ټپي کولو ادعا کړې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یوه لوړپوړي غړي او دغه ولایت د ترانسپورټ پر مشر ملا زرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی چې ترڅ کې 2 طالبان وژل شوي او یو بل یې ټپي شوی دی. وړاندې راغلي چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه خبر تایید کړي. ګران دوستانو، دا و د نن شم شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.